چې دشمنان مونږ په خپل کور کې ټوکړې ټوکړې کړي، دا یوسفزی دی او دا مامندی دی او دا ممند دی، دا وزیر دی، دا باجوړی دی، مونږ ټوکړې ټوکړې کړي. او بیا لوی د افسوس خبر دا ده چې بیا په کور کې لګولي. نو تاسو د خپل طاقت نه خبر نه یې. خدای پاک چې یو تاسو لا کوم ملک درکړی دی، داسې ملک بل قوم لا ورکړی نه دی. او ما درته وایي چې تاسو له دا طاقت درکړی دی، دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته. خو افسوس خبره دا ده چې خدای موږ له کوم طاقت راکړی دی، نو هغه طاقت موږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالوو. هغه طاقت موږ په کور کې استعمالوو.